الله نور السماوات والأرض. د فاتحې د سورت د 4 آیت او 5 آیت تفسیر او ترجمه. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه. شروع کوم په نامه د الله چې ډیر زیات مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین. ترجمه. څښتن یا مالک د ټول امورو د ورځې د سزا. تفسیر. د سزا د ورځې یعنی قیامت د تخصیص لومړی وجه دا ده چې په هغه ورځ به داسې لویه او ویرونکې پیښه واقع شي چې د هغو په شان به نه پخوا تیره شوې وي او نه به وروسته راشي، بلکې وجه یې دا ده چې په هغه ورځ به د الله تعالی د پاک ذات له حقیقي حکومت څخه پرته د بل هیچا کوم ظاهري او مجازي واک او حکومت هم هیڅ نه وي. إياك نعبد وإياك نستعين. ترجمه. خاص تا ته عبادت کوو او خاص له تا څخه مرسته یعنی مدد غواړو. تفسیر. مونږ یوازې ستا عبادت کوو او خاص له تا څخه مرسته غواړو. ښکاره ده چې دغسې خطاب پر اختصاص ډیر ښه دلالت کوي. له دې آیت شریف څخه معلومیږي چې بې د الله تعالی له پاک ذات څخه بل چا یا مرسته غوښتل بیخي روا نه ده. ګرانو دوستانو، هیله منه یم د دې کانال سبسکرایب هیر نه کړئ. مننه.